اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کزړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي بلالونه شي د بوټي بلوانګ شي خبره مقصد د مودا د ایتاوس کی ما ویډیو مشکی چې نن مې وا ویډیو ولې دلا د بکه خله حکومت سره حکومت په حق لا امیر د مشرونه څخه خبره کړې وې د خپل بکه خلیو یقینا ډېر افسوس ورته ودارې چې پاکه سه اشاره داوي چې وا دا خبره کړې و چې امیر د خپل ځون دفاع کړای شي مطلب میر چې د کیما اتمنځي جوړه کړی دو آیا د اتمنځي نه وتل چې د خپل ځون باندې دفاع کړای شي مطلب د خپل وطن د خپل جغرافیه د بګه خله چې کیما خوره دو آیا د دفاع کړای شي آیا د مطلب په ګوشي ځون باندې د ګوډو د بیډ مخه نیولای شي یقینا دا خلق اثارنا امیر سره چیرې په پیوال یار نه دي تللی ځکه چې د دې باغې د کینټ په کنټرول کې دي دا د کینټ خالته یو امیر لیدلی کتلی دي دا د ډي سي خالته ځکه چې ډي سي ته ډي سي د امیر اپریشن کو دی د کوچ ډي سي صاحب ایس پی صاحب د کارنل صاحب نو چې یو پښتين سړای په نن سبا وخت کې و کارنل ته صاحب یای کارنل صاحب او ډي سي صاحب او میجر صاحب او بریګیډیر صاحب دمر ظلم باوجود هم چې د نوم سره صاحب لګوي خدا او پیژې د کینټ علاکار دي دومره خبره دا چې بکه خل حکوم نوجوانون وند عمر د ځونی خله سره اجابه ویلور دي دا د کین خلق چیرې هم ځونی خله په درنه کې میر نه دی لیدلی نه یو شپه کړی دو ځونی خل باندې چې مخکې کیم داور غلای واکیم وړکی چې شهیدون شوی وي بیا سپیرو کښلی وي په دمرا مطلب حیرانه کاون کې مرحله کې ها په دمرا حیرانه کاون کې حادثه کې یا په ظلم کې ها د میر سره شریک شوی نه دي سیاسي لیول باندې د خلک د زون د لیدر پروګرامټي په مخر غلای وي خدا شای نه دای نوس لکه سران چې میر سره د نر کا سنوس وي زونی خله سره د میر نوجوانون ویلوړ دي هغه شي خبره دو چې نوجوانون د مول مصروف دي په کرکټ په فائنل او په ډیلینا او په ریاض پارک باندې مصروف دي په میکاپینا باندې مصروف دي خو بیا په دینا شدي کم سے کم په ځړه کې دا شایسته چې دا بات کیږي نو زونه خله سره میر ویلوړي ژا پېژا یغه نه ورسته بکه خل چیرې هده خپل ځون دفاع نشي کړای نه کړی دو په تاریخي لیول باندې بکه خل د ځون دفاع نه دو کړی بس هغه میاناروي اختیار کو چې هغه تمیر دفاع نه وی ځکه چې میر بکه خل باندې څه نه وشول د ګوډو د بیٹ په شکلینا کې امیر گوهرجان ورکشا یه وار نه معلومه کسونه ګوډیو وار یا بیډیو وار سک چا روډ نه کباند یو صحافي یو داسې صحافي چې دنیا په ژوندو مطلب یې غږ پر دې نه وروتل نو میر بکه خلی دلی دي او دا ځکه نه وروتل چې د میر نوجوانون په کرکټ کې مصروف دي په میکاپینا کې مصروف دي به ادبي ماف صدوره په وړکی بوزه کې مصروف دي به ادبي بیا ماف په پارکینا کې مصروف دي او د حکوم د فیصله میدون چې هغه جرګادو مرکادو ډیل دای اتان دای عام د کینټ مشرون ته حواله کړای دی په دا وجه باندې په میر باندې د کینټ د طرف نه د بکه خله اجتماعي فیصله کیږي کینټ د طرف نه د مو د بکه خله اجتماعي مزکه لوټ کیږي چار نوجوان دا خبره نه وکړه چې دا کینټ نه د سوري د کیمپ مزکه ویل د مرزیو تم تعداد کې ملاو شولا آرمی تا آیا ریپې چا پکې وخستلې آیا په دا کې مطلب خالی په واړې وخستلې شولې او خړلې شولې واړې کنا مطلب پیسې هم پکې تقسیم شولې پرړی ناری په میش کې دمرا سوچ د میر نوجوانونو سره نه صدقه میر نوجوانونو خو بیا فکر سوم دي نوجوانونو چې چیرته ډلو یې شي بیا د پکې ګاډیږي خالته زون شو کوي چې د مبارز یو زه ډېر بیا په ادبي سره دا خبره وزه وکړم د دا ناراضي کیږي نه په دا خبره باندې دا اوریجنل دي
نو زه دا یم چې امیر دا سوچ په نوجوان کې ویل ناروغای په ځون کې ویل ناروغای چې د امیر د بکې خیل نظره کارنالم زکا فوجونه ونیوله دا پښتنه امیر نشي کړی چې آیا په ذریعه ونیوه په خواشیه ونیوله ټمپرری ونیوله که په خارسه شوه به چې په خارسه شوه آریپې چا ته لوړلی چا یې وړلی میس خالي دا پښتنه نشي کړلی ویلی نشي کړی چې زه مصروف سوتلی یم په کرکټ په دا نره شیونه باندې نن د امیر په کرکټ په میدونه کې چیرې یو فاینل و په زرینه نوجوانون پکې نوست وي په زرینه آیا تو په وطن باندې داس حالات روان دی چې امیر ویني ته نه ویني چې کیر نه نشه وتلی هغه کېږي و پیسو در نه وخواسته شي دغه د پوره تن نوجوان ویل نه پیوځي کېږي نو ځونی خله ملګری ته مو د درخواست دی چې د چیرې هم د امیر د مشرونه نه د توقع نه کو امیر د مشرونه نه د ګاډین توقع د چیرې نه کو او نوجوانونو سره دي مننه کور مولا